د میدان وردګو والي ملا خیر الله خیرخوا ورسره مل پلاوي جلرېز ولسوالۍ ته په سفر د یادې ولسوالۍ له دیني علماو، قومي مشرانو او ولسونو سره وکتل. یاد مسؤلین دغې ولسوالۍ ته د سفر موخه د ولسونو د ستونزو حل یادوي او ترڅنګ یې د ولسوالۍ چارواکو ته هم لازمې سپارښتنې وکړې. ولسوال صاحب او قومندان صاحب دا ټولو سره ووینو او د دې د خپل د ادارې په حق باندې او د دې د کارو د ارزیابي په حق باندې چې کارونه څنګه روان دي، په څه کې د احتیاج چې موږ احتیاج پر کو، په څه کې موږ سره بعضي ملاحظات ودی ته ووایو. او بل موضوع دا چې د موږ د ټولو ولسوالۍ هغه نمایندګان او علما کرام چې موږ غوښتي هدف مې دا دی چې د دې سره د دلته اوسېږي پر دې باندې زموږ یو پوښتنه سي او د دې سره موږ ووینو چې دې دلته اوسېږي د دې په حال باندې ځان خبر کو. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي له ولایتي پلاوي خوښتي وایي د مسؤلینو دا ډول سفرونه د دې ښودنه کوي چې د حکومت دوی ته پام دی او زیاتوي چې شته ستونزو ته پر وخت رسیدنه شوې. و ما بسیار زیاد خوش هستیم از مسئولین ولایتی محترم که همیشه احوال ما را گرفته، یکی بعضا حضورا خودشان آمده، بعضا نماینده های خود روان کرده و همیشه در همه حالات در جای احوال ما بوده، احوال ما را گرفته و مشکلاتی که در محیط و منطقه ما بوده تا حدی که امکاناتش بوده مرفوع کرده. بسیار ما زیاد در قسمت از مسئولین محترم خوشحال هستیم. الحمدلله من خو له دوی نه ډیر مننه کوو او ډیر خوشحاله یو، ولې په خاطر د دې چې دوی له غجه دلته راغله او دلته د منګه احوال واخیسته او دلته راغله، بیا خصوصا موږ ته پروژې نیولې دي. مثال د سنګلاخ د سړک پروژه ده، د کابل بامیانو د سړک پروژه ده، د جلرېز د ولسوالۍ د برق پروژه ده. د ویلو ده چې د میدان وردګو والي جلرېز ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې د سنګلاخ تفریحي داري سړک اساسي رغولو د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړ.